داود یو سندرغاړی دی. هغه غواړي چې پوه شي د هغه څومره اوریدونکي د هغه سندرې او غږ خوښوي. نو د دې کار دپاره هغه خپل په فیسبوک پاڼه کې د نظر اخیستنې دپاره یو پوسټ جوړوي او د خپلو اوریدونکو څخه غواړي چې د هغه پاڼې ته لاړ شي او خپل نظریات شریک کړي. ښه، دلته تاسې ګورئ چې هغه په داوطلبانه ډول باندې د خپل اوریدونکو څخه غوښتي دي چې د هغه فیسبوک پاڼې ته لاړ سي او نظریات شریک کړي. یعنې کومه نمونه یې خپله خاصه نه ده انتخابه کړې چې هغه خلک دې لاړ سي هلته دې نظریات خپل ورکړي. ویلي دي چې دوی د خپله په ولنټیر شکل یا په داوطلبانه شکل لاړ دي سي او رای دې ورکړي خپل ښه نظریات او بد نظریات. په دې نظر سنجي کې د ټول اوریدونکي اشتراک نه کوي. دا یوه خبره. تقریبا 200 خلک پکې اشتراک کوي چې د 200 څخه 9 سلنه یې د هغه د سندرو او کنسرتونو مینوال دي. اوس په دغه سناریو کې د خطا تر ټولو لویه سرچینه به څه شی وي؟ تاسې پوهېږئ چې کله موږ یوه نمونه انتخابوو نو نمونه باید اول تصادفي نمونه وي. که تصادفي نمونه موجوده اوسي نو دا امکان لري یوه ساده نمونه یا هم طبقه بندي سوي نمونه یا خوشه‌ای نمونه. په دې شکل ډېر په اسانۍ سره موږ کولی سو یو صاف او پاک او بدون د خطا نمونه ولرو. خو که نمونه بیا غیر تصادفي نمونه ای کنه چې غیر تصادفي نمونو کې موږ یو داوطلبانه نمونه ویلي دي، بل راحته نمونه ګیری ده چې هغه زموږ په زړه ده. یو تعداد خلک خپله مشخص کوو چې دغوی د داخل سي د احصایې ته. په دې کې بیا خطا ډېره زیاته وي. نو لکه څرنګه چې دلته تاسې ګورئ دلته د ځواب ورکولو کومه خطا موجوده نه ده، یعنې ریسپانس بایس اصلا په دې کې موجود نه ده. ریسپانس بایس هغه وخت موجود وي چې دغه ځواب ورکوونکي د ځواب په ورکولو کې څه مشکل ولري. مثلا وغواړي چې هغه خپله خبره ونه کړي، خبره پټه کړي یا هم دروغ ووایي، نو په هغه وخت کې د ځواب ورکولو خطا امکان لري موجوده اوسي چې دلته نسته ده. بل چې دا لږ پوښښ دی. لږ پوښښ په دې معنا ده چې کوم جمعیت چې زموږ د هدف لاندې وي په هغه جمعیت کې یوه ډېره لویه برخه د جمعیت په احصایې کې هیڅ شامله نسی. یعنې کوم پوښښ چې موږ د احصایې دپاره کوو ډېره کمه برخه په دې کې شامله سي. خو دلته داسې کومه خبره نسته ده. تاسې ګورئ چې ټول خلک په داوطلبانه شکل کولی سي چې ځواب ورکړي. نو د لږ پوښښ خطا هم دلته موجوده نه ده. او بل د داوطلب ځواب ورکوونکي دي. تاسې پوهېږئ چې دغه داوطلبه نمونهګیري خپله یوه غیر تصادفي نمونهګیري ده چې پکې خطا ډېره زیاته ده. ځکه چې تاسې پوهېږئ که مثلا دغه ټول د داود اوریدونکي اوسي او دا تقریبا 10,000 کسان وي که نه، د دغه 10,000 کسانو څخه یوازې 200 کسان ځواب ورکوي. صحیح ده. خو د ویلي دي چې هر څوک چې غواړي زما فیسبوک پاڼې ته دې لاړ سي، نو دا په دې معنا ده چې ټول خلک چې داوطلب دي دا کار دی وکړي. داوطلبه نمونهګیري خپله خطا پکې ډېره زیاته ده. نو په دې توګه موږ ویلی سو چې د خطا سرچینه دغه د نمونې انتخاب ده. اوس راځو یو بل مثال ته. دلته هم هماغه خبر ده، خو یوازې یو فرق پکې سته ده چې دا سندرغاړی یوازې هغه 100 کسانو ته دا اختیار ورکوي چې په دې نظرسنجي کې اشتراک وکړي چې هغه ته یې ښه نظریات په دې آخرو کې ورکړي دي. او د دغه 100 کسانو څخه یوازې 90 کسان ځواب ورکوي، ټول ځواب نه ورکوي. ګورئ، او 94 کسان چې د ته ښه نظریات ورکوي. دی نو حتما ښه سندرغاړی ده ځکه چې ډېری آرای مثبتې دي. نو تر ټولو لویه سرچینه د خطا په دې سناریو کې دا ده چې هغه دغه انتخاب د دې لپاره چې ځان ته یې ساده سي د 100 معینه کسانو دپاره کړی ده. یعنې دلته یې ځان ته نمونهګیري ډېره اسانه کړې او راحته کړې ده که نه. موږ ویلي وو چې په غیر تصادفي نمونهګیري کې موږ 2 ډوله نمونهګیري لرو چې پکې د خطا چانس ډېر لوړ دی. یو یې چې وو تاسې لیده چې داوطلب و که نه، هغه کسان چې خپله حاضرېدل په دې کې خطا ډېرې ده. او بل په راحته نمونهګیري کې چې
زمونږ د طرفه کېده چې دلته د سندرغاړي طرفه سوې ده. د دې لپاره چې دلته کار اسانه سي د سل هغه کسان ټاکلي دي چې په دې آخرو کې دته مثبت نظریات ورکړي، ښه نظریات یې ورکړي. نو یوازې دغه سل کسه په دې نظر سنجي کې اشتراک کولی سي چې دا یوه راحته نمونهګیري ده. نو همدا انتخابو او ځواب نه ورکولو خطا نو ریسپانس بایس چې دی په دې کې موجود نه ده، ځکه چې دا چا څه ځواب نه دی ورکړی، ډېر کم دي، 3 کسان دي چې اصلا موږ ته صرف نظر کولی سو، او بل د داوطلب ځواب ورکوونکي دي چې اصلا دلته موجود نسته دي. هغه په مخکینی پوښتنه کې و چې په هغه کې ټول هغه کسان چې داوطلب ول کولی سو چې اشتراک وکړي، او په هغه کې هم خطا سته ده، خو هغه د دې پوښتنې مربوطه نه ده. کوم چې دلته ده هغه دغه راحته نمونهګیري ده چې د خطا چانس زیاتوي.